مختصر ډول وای د وطن خاوره به ور نه کړمه د زر په بدل او جنت به څنګه هېرومه د سکر په بدل یم منصور په دار به وانه وړم له خپلې وینا او لکه ملا بدل به نسم د ډالر په بدل شروع کوم د لوی خدای په نامه چې بخښونکی او مهربانه ذات دی د نن د دې احتجاجي غونډې صدر د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ صوبایي سیکرټري نصرالله خان زیری د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي ترجمان ولیداد میاڼی صوبایي ایډیشنل سیکرټري اجباري کاکړ پر سټیج ناست د پی ټي ایم د نیشنل ډیموکریټک موومنټ د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ او د آزاد پینل مشرانو زما مخته ځوانانو ښاروالو ستاسو د ګردو په اجازه باندې او انجمن تاجران او د میډیا والا ستاسو د ګردو په اجازه باندې د نن د احتجاجي مظاهره چې څو ورځې مخکې په بلوچستان اسمبلۍ کې یا په ملک کې یو پروګرام روان دی د ماینز اینډ منرل بیل ایکټ په نامه باندې یو بیل پاسوي د هغه لنډ مقصد څه دی په اسانه الفاظو کې به سر سره خلاص یعنی که په وطن کې که کم غر دی کمه شله ده کم هوار دی په دې کې څه معدنیات پیدا کېږي دا به د دې قومو نه وي د دې یو مخ لاس ورچوي یو اول زموږ پر سایل او پر وسایل باندې د زورورو قبضه ده او ورسره بل اړخ قانوني لارې ور برابروي چې دغه بیل پاس کړي او دغه قومونه چې له پلارو نه نیکه څخه پر دې خپلو مځکو پر دې خپلو جایدادو پراته دي دا له دې څخه محرومه وساتي دا که د زراو کلو هغه خاوندان دي دلته یې تاسې راواخوئ نن بغیر د یو کلي غولیانې دلته موږ چاته نه دي معلومې هر چاته معلوم چې دلته لورلی د سور غونډ له دومړو څخه را شروع کېږي بیا د مختر تر امزازیو پورې موږ ته هر غر را معلوم دی موږ ته هره موزه را معلومه ده موږ ته هره شله معلومه ده چې دا د دغه قوم ملکیت دی پر دې باندې اختیار د دغه دی فلانۍ موزه ده فلاني خلک یې اختیارمند دي خو دلته ریاست دا غواړي فوجان دا غواړي چې دا ګرد وسایل او دا ګردې مځکې د ځان هغه د سیپا په نامه په څه نامه باندې یو کمیټۍ جوړه کړې ده سیخته دا اختیار ورته لاسه کړي او دا ګرد خلک ورته محرومه کړي نو دا سلسلې روانې دي او د دې سلسلو مخنیوي لپاره به بیا خلک راپورته کېږي لازمي خبره ده چې دلته دا قومو دا خلکو په زراو کلو باندې له پلارو له نیکه څخه پر دې خپل وطن باندې ښه په همت ژوند کړی دی دا خپل جایدادونه خپلې مځکې خپل وسایل یې راګرځولی دی نو نن بیا د همت ورځ ده چې موږ هغه د پلارو له نیکه څخه په میراث کې پات له زراو کلو څخه هغه خپل غرونه راګرځو او کې بیا داسې یو چند خلکو ته حواله کوو چې هغه د خپلې عیاشۍ په کوي خپل ګرین کارډونه دې جوړوي په بار کې د خپلې جزیرې پاکې بیا هغه خاوندان نن د دې بیل په خلاف د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر واضح موقف راغلی دی او هغه خبرې عوامي نیشنل پارټۍ هغه خبرې نه کوي چې بیا یې سبا په وس نه یې پوره هغه خبرې یې د ده تر وزن او د ده تر طاقت زیاتې وي دلته موږ دې ریاست ته ډېر په واضح باندې یایو چې دلته ستا زورور حکومتونه راغل دلته ضیاءالحق راغی دلته پرویز مشرف راغی دلته نور فوجي ډیکټیټران راغل ډېر زورور پنجابیان راغل د کالاباغ ډیم د جوړولو منصوبه تاسې وقتاً په وقتاً یا د اسمبلۍ له لارې یا د تقریرو له لارې یا د کمیټیانو له لارې یا د اجلاسو له لارې تاسې کالاباغ جوړوئ دې ته موږ پښتون دښمن منصوبه ویله د عوامي نیشنل پارټۍ چې یو مشرف دی چې د مشرف سر تر اسمانه پورې ورسېږي د ده په پلار کې هم دا جرأت نشته چې کالاباغ جوړ کړي نو نن کالاباغ چیرې دی دلته په دې ریاست کې د پښتنو د شناخت مسله وه پارټۍ په دې مسله کې چې دلته په دې سیمه په دې نقشه کې به د پښتنو یو واضح نمایندګي یو واضح ثبوت موجوده وي بیا دغه جګړې دا کېدو بند دا مرګونه دا ټارګټ کیلینګ دا د بم دماکې جایدادونه ضبط کېده دا سلسله وسوه خو نن په دې ریاست په نقشه کې پښتونخوا موجوده ده نو نن دا بیل هم داسې دی دا ستا بیل هغه ایمل خان یې موږ یې د جوتې پر نوک باندې ږدو هېڅ داسې بیل نه منو چې وجنګېدو خبره مه وکړه بیا سر جنګو سر ماتو خو د دښمن منصوبه و کامیابي ته نه یې لکو دا ډېر واضح خبرې دي اوس هم د وخت سر دی دې ریاست
نور هم ستاسې په څنګو کې څه داسې کارونه نه دي کړي چې په هغه د بچاو وسي په هغه د پنجاب نور آباد کې بلوسته پر کوم ځای دی مارنګه په جیل کې ناسته ده سمیر دین په جیل کې ناست دی د بلوڅو ځوانان غره ته ختلي دي هغه نسې قراروای نو نور داسې په داسې سلسلو کار مه لره او ورسره دویمه خبره دلته لا آباو لا اجداده څخه د ډېرو خلکو د افغانانو کډوالو چې ناروا تنګول کېږي دلته ډېر افغانان موږ ته معلوم دي چې د هغو پیدایش دلته شوی دی په دې وطن کې یو لوی ژوند یې تېر کړی دی کله چې د روسو د امریکې په جنګ کې تا ډالر اخیستل بیا دغه افغانانو ته تا د مختلفه خطابونه ورکول راوستل ده نن چې د هغو دلته رشتې پیدا شوې کاروبارونه یې پیدا شول یو ژوند یې روان کړي بیا کله ډنډه راخیستې له یو چا د پیسې وصوله کړي افغانۍ باسم ستا وجود دلته نه وي ستا وجود دلته په 20 کې راغلی دی پښتون افغان له 15,000 کلو څخه پر دې وطن خپل تګ راتګ کوي نن یې د سره منو ته به زورور وې تا به د ریاستي پالیسي هغه به وي خو دا وطن دا قومونه دا سره پرې کېږي نه موږ پر دې یقین لرو چې موږ لارو بر یو افغانان یو دا څوک ځله پرې کوای نه شي او له هغو سره چې کوم سلوک کېږي د اقوام متحده قراردادونه موجوده دي څه راواخه د اقوام متحده چې کوم قراردادونه دي د هغو مطابق د هغو سره پیښ شه بس د پولیس والا ته هم وکړه د لیویز والا ته هم وکړه په کور ورننوځه تسلیل کوه خپلې ناجایزې روپۍ ګټه دا سلسلې که روانې وې موږ د انتظامیه خلاف هم احتجاج کوو دا هر چا یې کوو څو نیسې موس رسېدی خپل احتجاج ریکارډوو او له دې سره سم په وطن کې نورې هم ډېرې مسلې شته دا ریاست له وخته څخه دا پروګرام په مخه راخستی وي چې د ولس غږونه د ولس نمایندګان سیاسي ځوانان د سیاست لارې پر تړي د پارلمنټ لارې پر تړي څله چې بیا خدای سبا دا نمونه ګیلان راړي ستا وطن یې ارغمانه کوي تا په خپله غلامي کې برقراره ساتي نو دغه دپاره دا ځوانان او د ولس نمایندګان دا له اسمبلیانو څخه لرې ساتي دا له سیاسته لرې ساتي دا تجربه ده د بلوڅ غلدنګې ده مزید تجربه به دا ستا ریاست در ټوکړې ټوکړې کې نو د خلکو مخه مه نیسه ځوانان له سیاسته مه راګرځوه که د ځوان له سیاسته راوګرځوئ بیا به هغه ته کومه لیاره پاتئ د غرو د ټوپک لیاره به ورته پاتئ نو له دې څو خبرو سره یو وار بیا د بوریوالو ښاروالو شکریا ادا کوم د سیاسي پاچیان چې په اتحاد او اتفاق راووتل د دې بیل په خلاف او له خپلو افغانانو سره خپل یووالی یې ښکاره کوي داسې خفګانونه به موږ ښکاره کوو خپل جدوجهد به کوو سیاسي کارکنان یو د احتجاج له لارې د جلوس له لارې د سټډي سرکل له لارې د منظم تنظیم له لارې به خپل قوم خپل وطن له سیالۍ او له ابادۍ سره مخامخ کوو او د هرې هغې منصوبې مخنیوی به کوو څوک چې پر دې وطن باندې توره تیاره خورئ او دې قوم د پسماندګۍ سره مخامخ کوي د دې څو خبرو سره د شاعر په هغه شعر خپله وینا ختموم وای ستا په رضا زما رضا د ربه کاڼي هم نفس پورې تړلی سمه خو بل ښامار پر خزانو ووینم اخر انسان یم څنګه غلی سمه کور مو ودان خدای مو خوشحاله